الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. گران استاذان و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن زه ستاسو په وړاندې د تقوا په موضوع باندې څو معروضات پیش کول غواړم. محترمو سامعینو، په قرآن کې تقوا او روی د انسان لپاره اعلی او اشرف مراتب ګرځولی دی، خو نن خلق صدر او وزیر جوړېدل اعلی ګڼي، نن خلق ډاکټر جوړېدل اعلی ګڼي، نن خلق انجینیر جوړېدل اعلی ګڼي، نن خلق گورنر او منسټر جوړېدل اعلی ګڼي، نن خلق انجینیر جوړېدل اعلی ګڼي، نن خلق پروفیسر جوړېدل اعلی ګڼي. رب کائنات فرمایي: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. زما په نسبت باندې د ټولو نه اشرف، افضل، اعلی او اوچته مرتبه هغه کس دی چې په تاسو کې زیات تقوادار وي. محترمو سامعینو، دا تقوا هغه شیز دی چې د دې په اختیارونو سره قرآن وایي: ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دهاقا. زما د مدینې آقا فرمایي چې الله تعالی ستاسو شکلونو ته نه ګوري، بلکې ستاسو د زړونو تقوا ته ګوري. محترم سامعینو، زه تاسو ته د خپل آقا د یو غلام تقوا اورم. یو ورځ خلیفه اول امیر المؤمنین د ښځې نه د خوراک تیارولو خواهش ښکاره کړو، لہذا ښځې خوراک تیار کړل او راوړل. ښځې دا سوچ وکړو چې دا خوراک د خاوند ډېر خوښ دی، نو د دې دپاره د هرې میاشتې د آمدنۍ نه کله نیم کله یو درهم بچ کوو. بیا یو ورځ په خوشحالۍ سره حضرت ته خوراک سره خوراک هم پیش کړل. صدیق اکبر تپوس وکړو چې دا د کوم ځای راغلل. عرض یې وکړو چې د دې تنخواه نه مې څه بچ کول، هغه مې جمع کړل او په هغې مې نن حلوه تیاره کړه او ستاسو په خدمت کې مې پیش کړه. په دې جواب کې اورېدو سره صدیق اکبر دا افسوس اظهار وکړو او حکم یې وکړو چې په څومره پیسو باندې دا حلوه تیاره کړې شوې ده، د هغې مقدار دې زما د تنخوا نه کټ کړی شي، ځکه چې معلومېږي چې دې نه بغیر هم زما ګزاره کېدی شي. الله اکبر. محترمو سامعینو، زه تاسو ته د امام اعظم ابو حنیفه تقوا ښیم. یو ځل د امام صاحب په ښار کې چاچیلۍ پټه کړه او د ډېر تلاش نه باوجود ملا ونه شوه. نو دا شبه پیدا شوه چې شاهد چا حلاله کړې وي یا حلاله کړي. نو امام صاحب یو شپنکي له لاړو او د هغه نه یې تپوس وکړو چې په عام طور باندې د چیلۍ عمر څومره وي، څومره عمر پورې ژوند یې پاتې کېږي. نو هغه ورته وویل 2 کالو پورې. نو امام صاحب تر 2 کالو پورې د چیلۍ غوښه نه خوړه. وما علینا الا البلاغ المبین.